امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په لار روان دي د شپې به ګرځېده د امت حالات به اخیستل چې څه حالات کې دي ولګه دا فقر دی مهنګایي د څه به کېږي څه به رسي خلک د شپې روان دي کوڅو کې ګرځي ګلیو کې یو مور لور ته اواز کوي ولوري اخلط الماء في اللبن وبا په پيو کې مکس کا کنه پيو کې وبا واچو نو لورو ته اواز کوي چې بیبي امیر المؤمنین من کړی دا چې بازار کې کمپای خرڅوي وبا پکې نه اچوي صفا به ملاوټه پي به وباسي مور او لور لګیا دي نو مور وته आवाज وکړي چې لوري امیر المؤمنین چرته دی نیمه شپه ده وبا پکې واچوي چې پیسې ډېرې وکړي زیات شي امیر المؤمنین چرته دی نو دا لوري ورته وایي چې مورې امیر المؤمنین نشته خود امیر المؤمنین الله مفسر ولاړ دی د الله سره بسکو امیر المؤمنین دی مرګرو ته وایي چې دا کور لګ معلوم کړي چې سبا رانه غلط نشي کومه غلې د کومه دروازه د وایي سټیک سوال چې معلومات یو کونډه زنانه و د لور و یتیم جرګه یو کړه چې دا به زما زوی لراله کوي ځکه داسې زنانه چې مور ته وایي داسې ماشومان یې داسې جنکۍ که امیر المؤمنین نشته الله خو راته ګوري که نه الله خو دا ویني چې پیو کې دې اوبه واچوي وایي هغې زوی د زوی نوم یې بلال هغه په نکاح باندې واغېستله د ایمان د وجنه د خوف خدا د الله د یری د وجنه یتیمه جنۍ لاړه د امیر المؤمنین په کور کې د بادشاهي وخت د خلیفه وخت زوی ته واده شو الله د فرش نه عرش ته اوچته کړله عزت یې ولري زما عزتمندو د اولاد په حق لري كلكم راع من ذمواري اولنې حق په مور او پلار دی دا نه چې مدرسې ته ولېږه بچی چې لږ ګډوډ شیره استاد جي سره مې داخل کړی او سکول کې مې داخل کړی دی او مسلمانانو د سکولونو نه تمه مه کوئ ستا دوه درې بچي دي تربیت یې نشي کولی هغه ته خو 40 ناست دي هغه به یې څه تربیت وکړي ډېر خلک راشي دلته مدرسه ده زمونږ هم الحمدلله مدرسه ده نو ماشومې یا چوټیانې کوي یا ګډوډ ګرځي داسې په ترتیب باندې موږ ته داسې راته وایي چې تاسو سره هم داخل کړی دی وران شي مطلب یې دی چې تاسو وران شي داسې راته وایي په ترتیب نو موږ سره سبق ټول 4 غنټو 15 غنټو راځي باقي 20 غنټې تاسو چې په 20 غنټو کې او نور لسو کې ته نشې سمولی نو زه به په 4 کې څه سم کم او ته خو هغه پلارې آخر زمانه ټول نه چې ډب دی لا ورکړی نه اوس خو دا غټې موبایل دي تصویر کې والي نو ډب خامخا موړه پرېږدي تغمه جوړی په بدن وخه ده که نه نو لاړ شي تاڼه کې ښکاري چې جز ما زوی دومره والی دی هغلته نه تاڼهدار صاحب هم راخلاصي قاري صاحب اوچت کي ولې دی ماشوم کله وله مدرسه بیا وایي یاره د بچو تربیت مولیان نه کوي دلته نو خو زه نه یم خبر زمونږ مدرسه ده 800 هلکان دي داسې تقریبا 300 پورې به جنکۍ سبق وایي بله ورځ د وړې یو زنانه وه په لډ سپیکر باندې څه پرچې غلطې کړې نو ما ته تپوس وکړه تا سکول نه دی ویلی وایي ما ویلی دی 8مه پورې پرایویټ کې سرکاري وایي پرایویټ فیس دې څونه ورکوه وایي 2500 روپۍ د نن نه 15 کاله مخکې هغې 2500 روپۍ فیس ورکوه اوس به هغه فیس 10,000 ته رسېدلی د هغه سکول سبحان الله امت دومره وغورځېده چې په بچي باندې زوی او لور 2500 ډېرې لږې دي په پرایویټ سکول اداره کې 3000 5000 8000 25000 30 او 50000 فیسونه د هاسټل خرچې د ترانسپورټ خرچې د کتابونو خرچې نور ضرورتونه ورکوي جماعت کې بچې داخل کی او استاد ته چرته 100 روپۍ یا 200 د دې نه زیات فیسونه نه نو بیا وایره والله مولیانم په دین باندې اوس پیسې دي مولیانم لګیا دي په دین پیسې دي
د مولا دلته ناست دی او شادي شوده والحمدلله زموږ خو دوه ودونه دا خو د الله پیرزو ده یو خو نه دوی درې دا لرو ټول ما نه نیولې او پاریو او دو یو زنانې وي او سحر نه غرمې پورې مدرسه کې غرمې نه مازیګره پورې نو دا مار دی چې خاوري او چې چاته رسول الله عليه السلام ویلي دي چې ان احق ما اخذتم عليه اجرا بهترین پیسې چې تاسو اخلي کتاب الله د الله په کتاب په خودنه په تعلیم والي نو هغه تم زمون ملامت نو موږ دا کوشش کوو چې خیر دې ستا بچی تربیت وشي فیس پم دنه اره مدرسه ده ډیرو کې بده چې کوم غریبانان علي هغه په صحیح حساب دي تخپل د سکولونو فیسونو ته وګورو دلته چې ورکه نه یوازې جمعه حواله ونه په مدرسه حواله ونه